په تورخم کې بیا کیسه خرابه ده. پاکستان څنګه ولې له افغان سوداګرو سره ظلم کوي؟ ملګرو که تاسو هم غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. د تازه میوو یو شمیر سوداګر وایي تورخم دروازه کې یو ځل بیا پر تازه میوو بار افغان لاریو ته اجازه نه ورکول کیږي چې له کرښې واوړي. دوی وایي له تیرو 3 ورځو راهیسې موټرې پر انګورو بار ولاړې دي، خو د پاکستان حکومت په دې بهانه چې د انګور د افغانستان نه بلکې د تاجکستان دی د اوښتو اجازه نه ورکوي. بل پلو د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګرۍ خونې یو مسؤل خانجان الیکوزی هم ازادي راډیو ته تایید کړه چې دوی خپلو سوداګرو ته تصدیقونه هم ورکړي، خو بیا هم پاکستاني لوري اجازه نه ورکوي. د سپټمبر په 9 وروسته له هغه چې د طالبانو او پاکستاني پولیسو ترمنځ خطه وشوه، دا دریم ځل دی چې د پاکستان حکومت د تازه میوو او سبزیو موټرو په مخه د تورخم دروازه تړي. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.